د قیامت له سترو نښو څخه یوه ډېره مهمه او عظیمه نښه د حضرت عیسی علیه السلام بیا راکوزېدل دي. دا هغه ستره پیښه ده چې د دنیا د وروستیو زمانو له تر ټولو مهمو واقعو څخه شمیرل کیږي. مسلمانان باور لري چې حضرت عیسی علیه السلام نه دی وفات شوی، بلکې الله تعالی هغه ژوندی اسمان ته پورته کړی دی او د قیامت له نږدې کېدو مخکې به بیرته دنیا ته راکوز شي. حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی له سترو پیغمبرانو څخه یو دی. هغه ته الله تعالی ځانګړې معجزې ورکړې وې. بې له پلاره څخه پیدا شو، په ماشومتوب کې یې خبرې وکړې، ناروغان به یې د الله په حکم جوړول، ړانده او د پیس ناروغان به یې روغول او حتی مړي به یې د الله په حکم ژوندي کول. کله چې حضرت عیسی علیه السلام خلکو ته د حق دعوت ورکاو، ډېر خلک پرې ایمان راوړ، خو ځینو ظالمانو او کافرانو د هغه مخالفت وکړ. هغوی غوښتل چې حضرت عیسی علیه السلام ووژني، خو الله تعالی هغه د هغوی له شره وژغوره او اسمان ته یې پورته کړ. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي، بلکې الله هغه خپل لوري ته پورته کړ. له همغه وخته تر ننه پورې حضرت عیسی علیه السلام ژوندی دی او د الله په حکم په یو ځل بیا دنیا ته راځي. د حدیثو له مخې کله چې دجال په دنیا کې فتنې او فساد خپور کړي، مسلمانان به ډېر سخت وخت تیروي، خلک به ویرېدلي وي، جګړې به زیاتې وي او دجال به د خدایي دعوه کوي. په همدې سخت وخت کې به الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام دنیا ته راولېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې حضرت عیسی علیه السلام به د دمشق ښار ختیځ لوري ته د یوې سپینې منارې سره نازل شي. هغه به 2 ژیړ رنګه جامې اغوستې وي او لاسونه به یې د 2 فرښتو پر وزرونو ایښي وي. کله چې سر ښکته کړي، د اوبو څاڅکي به ترې راڅڅېږي او کله چې سر پورته کړي، داسې به ښکاري لکه د ملغلرو دانې چې ترې غورځي. دا به یو ډېره عظیمه او حیرانوونکې لحظه وي. مؤمنان به ډېر خوشحاله شي، ځکه دوی به پوه شي چې د الله مرسته راغلې ده. په همدې وخت کې به امام مهدي د مسلمانانو مشري کوي. کله چې د لمانځه وخت شي، امام مهدي به وغواړي چې حضرت عیسی علیه السلام به امامت ته مخکې کړي، خو حضرت عیسی علیه السلام به ووایي، نه، ستاسو ځینې پر ځینو امیران دي. بیا به امام مهدي د مسلمانانو امامت وکړي او حضرت عیسی علیه السلام به د هغه تر شا لمونځ ادا کړي. په دې کې دا لوی حکمت دی چې حضرت عیسی علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت پیروي کوي او دا به ښکاره کړي چې اسلام د الله وروستی دین دی. له دې وروسته به حضرت عیسی علیه السلام د دجال تعقیب پیل کړي. دجال به چې کله حضرت عیسی علیه السلام وویني، نو داسې به ویلي شي لکه مالګه چې په اوبو کې ویلې کېږي، خو حضرت عیسی علیه السلام به هغه پرې نږدي تر څو یې د فلسطین د باب لود په سیمه کې ووژني. د دجال په وژل کېدو سره به د نړۍ تر ټولو ستره فتنه ختمه شي، خلک به د سکون ساه واخلي او مؤمنان به خوشحاله شي. له دې وروسته حضرت عیسی علیه السلام په ځمکه کې د عدل او انصاف نظام قایم کړي. ظلم، فساد او بې عدالتي به ختمه شي، خلک به په امن کې ژوند کوي او د الله تعالی عبادت به ډیر شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې حضرت عیسی علیه السلام به صلیب مات کړي، خنزیر به ووژني او جزیه به ختمه کړي، یعنی خلک به یوازې د حق دین اسلام منلو ته دعوت کیږي. د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې به مال او برکت ډیر زیات شي، ځمکه به خپل برکتونه روباسي، بارانونه به زیات شي او خلک به له خوشحالۍ ډک ژوند کوي. ویل کېږي چې په هغه وخت کې به د خلکو ترمنځ دومره مینه او امن وي چې یو کوچنی ماشوم به له زمري سره د لوبې کوي او څوک به چاته ضرر نه رسوي. خو د حضرت عیسی علیه السلام له زمانې وروسته بیا یو بله لویه فتنه را پیدا شي چې هغه د یاجوج او ماجوج فتنه ده. هغوی به په ځمکه کې ډیر فساد خپور کړي. حضرت عیسی علیه السلام او مؤمنان به الله تعالی ته دعا وکړي او الله تعالی به یاجوج او ماجوج هلاک کړي. حضرت عیسی علیه السلام به 100 کاله په دنیا کې ژوند وکړي. هغه به د اسلام مطابق ژوند تیروي، حج او عمره به ادا کوي او د خلکو ترمنځ به په انصاف حکومت کوي. بیا به الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام وفات کړي، مسلمانان به د هغه جنازه ادا کړي او ویل کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک قبر ترڅنګ به خاورو ته وسپارل شي. د حضرت عیسی علیه السلام د نزول کیسه موږ ته دا درس راکوي چې الله تعالی هر وخت د حق مرسته کوي، که څه هم دنیا له ظلم، فساد او فتنو ډکه شي، خو آخرت کې به حق غالبیږي. دا کیسه موږ ته دا هم راښيي چې مسلمان باید هر وخت خپل ایمان قوي وساتي، د الله عبادت وکړي او د فتنو پر مهال صبر او استقامت اختیار کړي. نن ورځ چې موږ د دنیا حالاتو ته ګورو، نو وینو چې ظلم، بېدیني، جګړې او فتنې زیاتې شوي. نو مسلمان ته پکار ده چې خپل تعلق له قرآن او سنتو سره قوي کړي، ځکه د آخري زمانې فتنې ډېرې سختې دي. الله تعالی دې موږ ټول د حق پر لاره ثابت قدم وساتي، د دجال او نورو فتنو څخه دې مو وژغوري او د قیامت په ورځ دې موږ د نیکانو له ډلې څخه راپاڅوي. آمین.